الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو قدرمندو ورونو او خويندو د ذوالحجې مبارکې شیبې او شپې را رسیدونکې دي چې په دې کې رب لا یزال ته عبادت او ذکر اذکار ډیر زیات محبوب وي. نو هر مسلمان که نارینه وي که زنانه دا ورته لازمي ده چې د 14 ورځو د عبادت کوم فضیلت شته هغه خپل ځان ته معلوم کی او هغه عبادت حاصل کی او لوی ثوابونه لاس ته راوړي، د دې چانس نه ګټه پورته کی. مشکات المصابیح کی حدیث راضی ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت کی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من ایام احب الی الله ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجه. داسې نور ورځې نسته چې هغه رب العزال ته دومره محبوب وي په هغې کې عبادت بغیر د دې ذوالحجې د 10 ورځو، چې په دې 10 ورځو د ذوالحجې کې عبادت رب العزال ته ډېر زیات محبوب دی. یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة. څومره عجیبه خبره ده چې رب العزال د ذوالحجې په دې ورځو کې یوه روژه څوک ونیسي، رب العزال د یوې روژې په بدله کې د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. وروسته بیا عجیبه خبره کوي چې خامخا به چاته سوال پیدا کېږي چې دا خو د ورځې فضیلت دی، څوک روژه په دې کې ونیسي، د شپې هم د دې عبادت کوم ثواب شته او که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام وروسته بیا فرمایي وقیام کل لیلة منها، او د ذوالحجې په دې 10 شپو کې چې کوم څوک قیام وکړي، د شپې عبادت وکړي، بقیام لیلة القدر، رب العزال د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب ورکوي. تاسو ته مخکې هم موږ بیانونه د لیلة القدر د فضایلو کړي وو چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت څومره ثوابونه لري. نو ګورئ د ذوالحجې چې کومې 10 ورځې دي او بیا په دې کې شپې دي، که څوک د ورځې روژه ونیسي، رب العزال د یوې روژې په بدله کې د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. او که څوک د شپې عبادت وکړي، هره شپه دومره ثواب ورکوي لکه د چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی وي. مشکات المصابیح اول جلد کې دا حدیث راځي. امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې راخي په 2م جلد کې، او شرح السنه د امام بغوی رحمه الله هغه هم نقل کړی په 4م جلد کې. معززو د دې حدیث شریف څخه د ذوالحجې ډیر عظیم فضیلت نور هم معلومېدلی شي چې که څوک یوه روژه ونیسي، رب العزال د 1 کال د روژو ثواب ورکوي. که 2 روژې ونیسي، د 2 کاله روژو ثواب ورکول کېږي. او که څوک د آخرت وخوا ته حریص وي، نو هغه که د 9 ورځې د دې روژه ونیسي، نو رب العزال ورته د 9 کالو روژو ثواب ورکوي. دا څه معمولي خبره نه ده چې انسان ته د 9 کالو عباداتو او د روژو ثواب ورکول کېږي، خو په څومره اساني باندې؟ فقط 9 ورځې روژه نیول. دا هم د نبی علیه الصلاة والسلام د امت یو خصوصیت دی. وجه دا ده چې پخوا به عمرونه زیات وه، عمرونه ډېر زیات وه، خلکو به ډېر اعمال کول. د نبی علیه الصلاة والسلام د امت عمرونه کم دي چې اوس یو بنده د رب العزال یوه روژه نیسي، رب العزال د 1 کال روژو ثواب ورکوي.
همدغه رقم که د دې ذوالحجې په شپو کې د شپې عبادت وکړي رب العزال دته د شب قدر د شپې عبادت ثواب ورکړي. او تاسو ته معلومه ده چې د شب قدر د لیلة القدر د شپې ثواب هغه دومره غوره ښودل سوی دی چې د زرو میاشتو د عبادت ثواب لري، د زرو میاشتو. ونو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نو د آخرت د ګټې والا که څوک غواړي چې آخرت ته ګټه وکړي نو هغه دې په دې شپو کې خپل طاقت معلوم کړي او خپل کوشش دې وکړي. او بیا په بعضې حدیثو کې راځي چې په دې شپو کې یو څو خصوص اذکار دي. که څوک ذکر اذکار کوي روژه یې هم پخلو وي نو هغه ذکر اذکار څومره فضیلت لري. الترغیب والترهیب کې امام منذری رحمه الله په 2م جلد کې حدیث نقل کړی. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک فرمایلی ما من ایام افضل عند الله عز وجل، داسې هیڅ ورځې نشته چې هغه رب العزال ته ډېرې غوره وي، ولا احب الیه او چې هغه رب العزال ته ډېر محبوب وي چې په هغو کې رب العزال ته عبادت وسي. العمل فيهن من ایام العشر، که په نورو ورځو کې کم عبادت کیږي کم نیک عمل کیږي نو رب العزال ته هغه دومره نه وي محبوب، دومره نه وي ورته غوره کم چې د دې 10 ورځو په شپو او ورځو کې ورته وسي، کم چې د ذوالحجې 10 ورځې او 10 شپې دي. وروسته بیا راځي فاکثروا فیهن من التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر. نو تاسې په دې 10 ورځو په شپو کې او ورځو کې ډېر زیات کوئ، تسبیح ډېر وایاست. تسبیح نه مراد سبحان الله ویل دي، او دا شان د تهلیل نه مراد کلمه طیبه لا اله الا الله، یا چې پوره یې ووایه ثواب به دې هم زیات شي. لا اله الا الله محمد رسول الله. او والتحمید څخه مراد حمد ویل الحمد لله، او والتکبیر نه مراد الله اکبر ویل دي. چې په نورو ډېرو احادیثو کې د دې اذکارو یو عظیم فضیلتونه بیان شوي دي. دغه اذکار که څوک کوي د ذوالحجې په دې 10 ورځو او شپو کې رب العزال ته دا محبوب دي او دا ډېر غوره اذکار هم دي. نو که څوک غواړي چې خپل رب العزال راضي کړي، خوشحاله کړي، داسې عمل وکړي چې هغه رب العزال ته محبوب وي نو په هغه باندې الله تعالی خوشحاله کېږي. نو هغه دې دغه اعمال وکړي، الله تعالی دې هر مسلمان ته د دې توفیق نصیب کړي. بیا که یو مسلمان که ورور وي او که خور که دا 9 ورځې پوره روژه نیسي نیولی، هره شپه عبادت نشي کولی، کم از کم خپل وس دې وکړي. که 1 ورځ روژه نیولې سي، که 2 ورځې، که 3 ورځې، او دا شان د شپې دې هم کم از کم تر ماخوستنه پورې دې په عبادت باندې دا وخت تیر کړي. سهار دې وختي پاڅېږي، تهجد لمونځ دې وکړي، او دغه رقم ورونه سهار لمونځ دې په جمع باندې وکړي. د هغه وروسته دې بیا خپل ذکر اذکار عبادت کوي، بیا دې په خپل کاروبار پسې وځي. نو الله تبارک وتعالی به هم دوی ته دغه فضیلتونه ورکړي، دا ثوابونه به ورته په برخه کې. او بیا په دې 9 ورځو کې چې کومه د عرفات د ورځې روژه ده هغه څومره زیات فضایل لري، انشاءالله الرحمن هغه به په راتلونکي یو بیان کې واضح کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.